پښتنو که تاسې غواړئ چې ځانونه لږ درانه کړئ نو لږ به دا د ډرامو او د فلمونو اکټران او هغه څوک چې دوی ته ډرامې جوړوي دوی به لږ کنټرولوئ. که تاسې خپلې ډرامې یعنې د پښتون په نوم چې جوړیږي وایي ګورئ، تاسې باور وکئ چې ما خو تر اوسه پورې دغسې سپک خلک ونه لیدل لکه دوی چې په ډرامو کې وښیي. د ډرامو او د فلمونو او د سریالونو مقصد دا وي چې هغه د خپل ولس هغه اصلي چې کوم شکل دی نړۍ ته ښکاره کړي او بلکې نورم کوښښ کوي چې ښه دروند منظم د خدای په لارې سم د خپل دود او دستور سره سم وایي. لیکن د پښتنو تاسو لیدلی یوه پیسه ښکته یوه پورته او په لاس کې تمانچه او په لاس کې ټوپک او په لاس کې بنګړي او په غاړه کې یو امیله مچوله وي او خولې کږه وي او برېتې داسې وي او یو هغسې او چرته یې او پرېږده او دا دي او ځنو خو بیا داسې کارونه کوي چې د نه منلو دي. نورې په جریان کې نظم خو تاسې خپلې ډرامې تعقیب کوئ، وایي ګورئ، وایي څارئ. ستاسو د سپکاوي لامل چې نن پنجاب د تاسې پورې خاندي، لر او بر د تاسې پورې خاندي، ستاسو ګاونډیان د تاسې پورې خاندي، د هغې لامل دغه کسان دي. او په دې کې خو هیڅ درواغ نشته چې ستاسو ډرامې چې دي ستاسو دشمنان جوړوي. لیکن ستاسو په ژبه دغه نوکران چې کوم روزي او دوی بیا ستاسو ټولنه سپکوي، ستاسو قام سپکوي، ستاسو ولس، ستاسو نر او ښځې سپکوي او تاسو ورته ناست یاستئ او ستاسو راتلونکي ماشومان داسې روزي لکه څنګه چې دوی دي. نو اول خپل د فلمونو جوړولو والا او د هغوی هغه لوبغاړي چې دي سم کړئ، داسې وټکوئ په دې کوڅو کې پرتوګي وباسئ تر څو دوی په هغه فلمونو کې کار ونه کړي کوم چې د پښتون د دود او دستور خلاف وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.